أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مند مسلمانان رونو کورن کی اوریدن کو خویندو میندو اللہ تبارک و تعالی دی امت تا یو دو نعمتنا دو انعامات اغور کړی دی یو اتباع د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا او دویم پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے درود شریف ویل دی دا دو خبریں دا ډیر زیات اہمی دی او دا ډېر زیاتې ضروری دي د دې وجنا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هر امتی د پاره دا دوه خبرې د کامیابی او د نجات ذریعہ ده چې یو طرف ته انسان کې اتباع او تابعداری د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی او بل طرف ته دے د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا د عشق او د محبت اظہار کی د درود شریف په ذریعے سرا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے فرمائی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہ تبارک و تعالی او دا اغی پرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے درود وائی نو اید ایمان خاوندانو تاسو دا اللہ سرا دا پرشتو سرا دے فعل کے او دے عمل کے شریکی شے او تاسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے درود دا چے دے حغاو آئے دا دی وجنا منگلہ دا درود شریف دیر زیاد اہتمام کول دا پکار دی احادیث مبارکوں کے راضی چکم سڑی پا کسرت سرا درود شریف وائی درود شریف ډیر ډیر وائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه قیامت کی با دے ماتا چه دے اغنیز دیوی چه کم سڑے ما باندی درود شریف ډیر ډیر وائی
او بل یو حدیث کې راځي چې کم سړی درود شریف ډیر ډیر وایي دا انسان به د قیامت د هغه خطرناکو مراحلنا او د هغه خطرناکو حالاتنا به دا سړی سوي محفوظ وي. او کم سړی چې درود شریف ډیر ډیر وایي نو دې انسان لبا الله تبارک وتعالى د خپل عرش د سوري د لاندې ځای چې دغه انسان لور کی. ورونو چې مونږه درود شریف ډیر ډیر وایو په کثرت سره وایو هر ټیم زمونږه جبه هر ټیم زمونږه خلی دا په درود شریف باندې سوي ککړی وي هر ټیم زمونږه په جبه باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خوږ او دا مبارک نوم وي. اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ داغی یو کتاب دے اگے کہ ہوئی درود شریف ډیر زیات فضائل او واقعات دا ذکر کړی دي. زاد السعید داغی کتاب نوم دے. اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې یو کاتب یو لیکون کې هغه چې بچالم کلا کتابت کا او خط به ولا لیکو سے کتاب به ولا چاپ کا او لیک به ورلا او هغه کے بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم راغه نو هغه با د صرف سواد په ځای باندې صلی الله علیه وسلم لیکو یا مون اسم شارٹ کٹ لکھو نو سواد لام عین دا سے لکھو مطلب دیدار صلی اللہ علیہ وسلم اغبا دا شارٹ کٹ پا زیبان دے دا یو سواد پا زیبان دے بے مکمل نم چے دے حقا دا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ودا بے لکھو چکل دا کاتب وفات شو مر شو چا خوب کی ولید چې الله د سره سم عمل وکړه هغه کاتب ورته وایي چې الله تعالی مخامخ شوما الله تبارک وتعالى زما نجات او زما خلاصي صرف په دې باندې وکړو چې ما په لیکای کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم دا مکمل او پورا چې دی هغه لیکلې دی او الله لاله دمر نعمتونه راکړو چې هغه زما په وهم او ګمان کې امنو چې دمر نعمتونه به مال الله چې دی هغه راکې صرف پس شي باندې صرف په دې باندې چې موږ خط لیکو او د نبی علیہ السلام نوم راشي او د صلی الله علیه وسلم په ځای باز ټیم کې موږ صرف سواد لیکو یا سواد لام عین لیکو دمر ټیم زموږ سره ني چې موږ دا صلی الله علیه وسلم دا سکو دا ټول ولیکو لہذا چې دا موقع زموږ نه چرته مس نشي د درود شریف فضایلو کې دا عمر راغلي دي چې کم یو کاتب کم یو خط لیکون کې کس د نبی علیه السلام د نوم سره دا صلی الله علیه وسلم ټول ولیکي ترسو پوری چه دغه خط موجود وی ترسو پوری چه دغه پاڼه موجود وی د دې انسان د پاره با مغفرت چې دی هغه کیږي د د پاره به نیکه چې دی هغه لیکل کیږي لہذا چې دا وړه خبره نه ګڼو د نبی علیہ السلام نوم مبارک د نبی علیہ السلام ذات مبارک دا خود دی امت تبارا اللہ و رحمت دا گرزول آغا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اغی بیالی کلی دی
چې د قشان یو کاتبو کاریګرو کار به هم کاو خلکو لا خزال له یو کاپی اغستی وا چې کله با سحر د کار شروع کاو اغه خپل کاپی به راواغستا اپ یو پاڼه کې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو مبارک دا ډېر خپل ډیزاین کې ولیکو کله چې کوم مجلس کې د نبی علیہ السلام نوم ذکر شي نو ټول په درود وایي صلی الله علیه وسلم پړمبه په رقم مجلس کې نوم ذکر شو نو ټول خلق باندې درود شریف ویل دا واجب دی ګوره ښا ذاتونو ذکر شو د نبی علیہ السلام بیا بار بار ذکر کیږي نو بیا به ما تا باندې درود ویل لاسری دا مستحب دی بہرحال هغه چې بکله سحر کار شروع کاو نو لومبي کار دا هغه دا چې په یو مخ کې به خپل د نبی علیہ السلام نوم او بیا د هغه سره مناسب درود شریف بدا به وسره ولي الحمدلله مونږ ټول سحر مال خپل مزدورو لزو خپل کار لزو چې مونږ داسې عزم وکړو چې بزبزال یو کافی اخلم او د دنیا د کار نه مخ کې با زبا هغه کې د نبی علیہ السلام نوم بیا به هغه باندې خپل درود شریف پران باندې لیکم مزیدار نو زمونږ د کار افتتاح زمونږ د کار شروع دا په درود شریف باندې وشو د هغه کس گزاره به په هغه کما مزدوری چې باغه کول هغه باندې وداغه گزاره کیدا هغه کار کې ولا الله برکت اچولیو دغه درود شریف د لیکلو د واجبنا کله چې دې کمزوري شو ضعیف شو بوډا شو د مرګ وخت رانږدې دی ډېر زیات خفه دی ډېر زیات پریشان دی یو الله والا د دوی د کور باندې تیرېدو راغې د پسې او د تسوی پلان کیا تو ډېر پریشان اخکاری خو پریشان کېږه ما تا چې کوم درود په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې لیکلې دی کما کاپی چې دی چاپ کړی دا د نبی علیه السلام په نوم باندې هغه استاد نجات او د خلاصي ذریعہ چې دی هغه ګرځېدلې دا خپه کېږه ما درود شریف وایل خپل جبه دی باندې لمدول هر ټیم دا ډېر زیات فضیلت چې دی هغه لري ډېر زیات مقام به دی انسان ته چې دی هغه حاصلېږي لہذا چې مونږ ته ټیم ملاويږي چې مونږ درود شریف وایو هر ټیم زمونږ جبه په درود شریف باندې سوي دا لمدي وي نبی علیہ السلام فرمائی د جمعې په ورځ باندې تاسو په ما باندې په کثرت سره درود شریف وایي په کثرت سره بیا علماء کرام لیکي چې د کثرت نه څه مراد دی وی چې کم مقدار د درود شریف دا 300 پیره دی درمیانه مقدار د درود شریف دا 1000 پیره دی او زیات مقدار دا 3000 پیره دی چې سړی 3000 پیره درود شریف دا وایي ډېر زیات پیدې دی وکي بل یو حدیث کې راځي چې یو انسان 100 پیره درود شریف وایي الله تبارک وتعالى به د 100 حاجتونه پوره کړي پدې کې به 10 حاجتونه اغي چې هغه به د دنیا سره تعلق ساتي او یا حاجتونه با آغی چې هغه به د آخرت سره تعلق ساتي 300 نشو ویلې 1000 نشو ویلې 3000 نشو ویلې 100 پیره خو ویلې شو کنه او دنیا کې هر سړی حاجتمند دی هر سړی ضرورتمند دی چې په یقین سره په مضبوطی عقیده سره مونږ درود شریف وایو الله به زمونږ دنیاوی کارونه دام حل کی اچھا 200 پیره دی وای
جو 150 سره نور د دنیا ملګری کا او یا سره نور د آخرت ملګری کا چې سوري سیوا کې دومره با الله پاک ستاسو مسائل دا چې دی هغه حل کی دیو جن چې مونږ درود شریف اهتمام ډیر زیات دغه کتاب زاد السعید کې اشرف علی تنویر رحمت الله علیه فرمایي چې یو کسو اغزال دا روټین رخ کړي هر شپه به هغه درود شریف هغه وی دا دغه یو وظیفه وا یو ځل عمل جاری کړي دی یو وارز او دیما درود شریف مو خپل معمولات میں اکڑو دی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راغ زخوبی نما وی ما توی چی پلان کیا داخل درانیز دی کچی دا در لخپل کم وی ما لحیار علا چی نبی علیہ السلام او زما دا گنده خلو خپلول دا خو ما دا ډیره لوی خبره ښکارې ده وی د نبی علیه السلام دراتلو سره زمونږ هغه کمره کومه کې چې زم لاسم هغه معطره شو د مشکو خوشبویې ترې روانې شوې وی نبی علیه السلام وی زرا ونیولم وی ما ته خوله تختوله مخ مبارک را لښکل کو ای په دغه غبرهټ سره په دغه یاره سره وی زرا بیدار شوم چراویښ شوم هغه کمره اق شانتی د مشکو د خوشبویه معطره ده د اتو ورځو پورې هغه کمره کې هغه خوشبویي و زما د وجود نه هغه خوشبویي د اتو ورځو پورې چې دی هغه تلا دا د درود شریف برکات دي چې موږ په کثرت سره درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سکوایو علامہ ذکریا رحمت الله علیه دا فضائل درود شریف دا کتاب هم لیکل دي د ډېر ناشنا عجیبه واقعات غي لیکل دي درود شریف متعلق د حسن بصری رحمت الله علیه د زمانه یو واقعه به لیکل ده وی حسن بصری رحمت الله علیه یو زنانه رااله وی چې زما لور وفات شوی ده او واته ورځې شوې خوب کې مې نه ده لیدلې زړه مې دا غواړي چې زه مې دا لور خوب کې ووینم داسې څه عمل راته وښیه چې دا لور مې خوب کې ووینم چې الله سره ښه معامله کړې ده که بده حسن بصری رحمت الله علیه ورته یو عمل وښودو وی د ماسخوتن د مانځه نه وروستو به څلور رکعاته نفل وکړي صلات حاجت هر یو رکعت کې به د سوره فاتحې نه وروستو الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر دا سورت وایي څلور واړو رکعاتو کې بیا چې سلام وګرځي دعا به وغواړي بیا به درود شریف شروع کې خبره به د چا سره نه کې سبم لې تبا دا خپل مړی دا خپل رشتہ دار دا خوب کې وویني هغه زنانه دا عمل وکړو لوري خوب کې ولیدله خو ډېر په خرابو حالاتو کې ولیدله مطلب د جهنم ینس کې دا سختې سزاګانې دا ورته ملاویږي دا چې را بیداره شوې ده راویښه شوې ده ډېره زیاته خفه او پریشانه ده چې دا څه وشو ما خو وی چې لور به مې الله به پې رحم کړي الله به جنت ته داخله کړي او هغه ډېره په سخت عذاب کې مبتلا ده دا چې سحر شوی دی بیا راغلی د حسن بصری رحمت الله علیه حسن بصری رحمت الله علیه ته دا ټول واقعات دا خبره بیان کړې ده ام ډېر زیات خفه شوی دی خو هغې بوډۍ ته وي داسې وکړه چې صدقه وکړه د هغې لور پسې دی
شاید کې دي شي الله تبارک وتعالى دا غي بخشش او مغفرت وکي. بډې لاړه پورته دې کې درې څلور ورځې تېرې شوې. حسن بصری رحمت الله علیه خوب اینی دغه خوب کې د دقه جنې ولیدله چې هغه په یو باغچه کې ناسته ده، یو غټه تخت په هغې باندې ناسته ده او ډېر په مزو کې ده، ډېر په خوندونو کې ده. اوس حسن بصری رحمت الله علیه پیژني نه چې دا هغه جنې ده. دی ورله خواله لاړ تپوس ترې نه کي دا جنې ورته وي زه هغه جنې ما د کومې باره کې چې زما مور ستا سره خبرې کړې وې، زه هغه جنې ما چې زه خپلې مور ته خوب کې چې دی هغه ایزور شوي وم، زما هغه حالت هغې لیدلي و. نو یې ما ورته وی چې ستا مور خو وی چې هغه داسې جهنم کې ده، سختو عذابونو کې ده، او ته خو یې په آرام راحت کې په خوشحالو کې جنت کې باغ کې. نو هغه جینې ته وایي چې بالکل زه سختو عذابونو کې مبتلا وم، لیکن یو عالم یو بزرگ زمونږ د مقبره او قبر باندې تیر شو، والله علم چې هغه کم درود ووی، دا هغه یو پیری درود شریف ویلو د برکته الله تبارک وتعالى زما سره د اویاو زرو کسانو بخشش او مغفرت چې دی هغه وکړو د یو پیری درود شریف ویلو سره. درود شریف دومره زیات برکات دي. مقبره باندې کله تیریږو، مقبره کې چپ نه تیریږو، کم سے کم د دې خپل مړو د پاره دا خلق اوس ماته ته محتاج دي چې ماته د هغوی پسې څه وکړو. درود شریف ووایو د نبی علیه الصلاة والسلام ذات مبارکه ته تحفه کې ورولېږو، خپلو رشته دارانو ته خپلو مړو ته الله تبارک وتعالی د درود شریف د برکته د مقبرو نه عذابونه چې دي هغه پورته کړي. لہذا چې مونږ درود شریف ډېر ډېر چې دی هغه وایو. او د جمعې په ورځ باندې خصوصي د دې اهتمام کو، لکه تاسو ته ما ووی نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو به ما باندې د جمعې په ورځ باندې به کثرت سره درود شریف وایي. او کثرت څه تاسو ته ما ووی؟ مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې کثرت د درود شریف هغه 3000 پیری دی، او درمیانه او توسط مقدار 1000 پیری دی، او کم مقدار چې دی هغه 300 پیری دی. لہذا چې مونږ د جمعې په ورځ کم سے کم 1000 پیری درود شریف ضرور وایو. الحمدلله جمعې په ورځ باندې زموږ دلته کې ماشومانو باندې مونږ درود شریف وایو، تقریبا 20-25 هزار کانی دي زموږ سره، او دا څومره لوی لوی طلبا چې دي هغوی د چوټۍ د ټیمه پورې درود شریف د جمعې په ورځ وایي. نو هره جمعه باندې الحمدلله د نبی علیه الصلاة والسلام په روح مبارک باندې دغه 20-25 هزار درود شریف دا ډېر کم دی. بهرحال دا د هرې جمعې په ورځ باندې زما او زموږ د طلباو د طرفه په نبی علیه الصلاة والسلام باندې پیش کیږي. دغه شان چې موږ هر یو کس عزم وکړو اسې زموږ زندگی تیریږي، یا به خبرې کو، یا به بل څه ګپ لګو، یا به دکان کې ناست یو تسبیح راواخلو او په هغې باندې درود شریف چې دی هغه ووایو. ګوتو باندې هم ویلی شي، بل څه کاڼي باندې هم ویلی شي. شمار چې دی هغه څه شی دی، شمار پکار دی چې به موږ په یو څیز باندې هغه چې دی هغه وشمار. دې وجې نه چې د درود شریف اهتمام دا ډېر زیات دی. زموږ اکابر مشران د هغوی حقیقي معنو کې عشق د نبی علیه الصلاة والسلام سره. دا علیکم بسنت دا یو کتاب دی، دا ځل واخله دغه ډېر ښکلي فضایل درود شریف قسمونه دا پکې ذکر شوي دي. نورم ډېر کتابونه دي درود شریف باره کې.
چې هر ټیم زموږ جبه په درود شریف باندې داسې وي دا کړی وي هر ټیم په نبی علیہ السلام درود شریف وایو ځکه د نبی علیہ السلام دی امت باندې ډېر زیات احسانات دی امت باندې کړی دي او صاحب بارک راضی هغه ما په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ډېر زیات درود شریف وی خوب کې راته یو کس راغی ماته وی چې د نبی علیہ السلام ملاقات کول غواړي ما ورته وی چې آو دا زه خو چې زه ژوندی ما دا خو په دې تمه باندې او دا څومره اعمال چې کوم په دې تمه باندې چې د نبی علیہ السلام ملاقات وکم ما ته وی چې راشه د پلان کې دی په کور کې دی وی زه روان کړم د ځان سره چې کله مونږ هغه کور ته ور ورسېدو خوب کې نو نبی علیہ السلام داسې یو مخصوص اوچت ځای باندې ناست دي صحابه کرام دې نه چاپېره ناست دي او داسې یو خاص لار ورته تللې ده نو زه په هغې باندې روان شوم چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوا ته ور ورسېدم نبی علیہ السلام سره مې د خپلې زنګنان چې دي دا مې ورته تحیه باندې کېناستم دا مې ورته مخامخ کړو او داسې نبی علیہ السلام ته ګورم بل طرف ته دې نه مخ نه اړوم وی چې کله ښه په دیدن باندې موړ شوم وی نبی علیہ السلام ته مې وی چې د الله نه سوال وکړه د الله رسوله چې زما دا نظر زما نه واخلي ځکه زما د دې نظر نه زما مقصد صرف دا چې په دې باندې زه د الله رسول چې دی هغه ووینم او هغه مې د درود شریف د برکته ستاسو مخ مې ولید د الله رسوله نور څه لیدل مې چې دی هغه نه دی پکار وی نبی علیہ السلام را د ډیر وی په ما بار بار اصرار کا نبی علیہ السلام لاس اوچت کو چې کله سحر سو زرا پاسې دما وی زما د سترګو نظر زمانه الله چې دی هغه واستي مې چې په خپل سترګو باندې نور څوک لیدل دا نه غواړم دا سه خلق تیر شوی دي دا سه عشق د اغي د نبی علیہ السلام سره لہذا زمونږ عشق به د پیغمبر علیہ السلام سره سی بیا غداوی اول کې ما وی چې دوه خبرې مونږ لا پکار دي یو خبره د نبی علیہ السلام اتباع تابعداري داغي سنت خپلول د پیغمبر علیہ السلام چې کوم سنت دي داغي کو وعده دي په کومه طریقه شوي دي داغي غم په کومه طریقه شوي دي داغي بار معاملات په سبا باندې شوي دي داغي د خځې سره سم معاملات داغي د گاونډي سره سم معاملات داغي بار کاروبار کې څنګه خبره و داغي هغه د پیغمبر علیہ السلام اتباع دا چې دی هغه پکار یو دا خبره او دویم خبره چې دی هغه څه شي دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې په کثرت سره چې دی هغه درود شریف وایل ان شاء الله دې خبرو اهتمام وکړو کنه الله تبارک وتعالى دې عمل کولو توفیق را نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین سنت چانوي کړي سنت